نړۍ معتبر ویبپاڼو ته لنډه کتنه. ګارډین: سختې وچکالۍ د زیمبابوې وکټوریا جهیل اوبه وچې کړي. وکټوریا ابشار د کالونو پخوانی ابشار و چې د نړۍ د ګرځندویه توجه یې جلب کړې وه. په زیمبابوې کې د اقلیم بدلون د هوا د تودوخې سبب شوی چې په پایله کې یې د سلیزو پخوانی ابشار اوبه هم وچې شوي دي. العربیه: فیسبوک ادارې د ایران د ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنه‌ای فیسبوک پاڼه تړلې ده. د ایران تصنیم خبري اژانس لیکلي دي چې د خامنه‌ای فیسبوک پاڼه پرون جمعه د فیسبوک ادارې لخوا له منځه تللې ده. له دې وړاندې هم فیسبوک، ټویټر او انسټاګرام د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای پر ټولنیزو پاڼو بندیزونه زیات کړي وو. د نوموړي فیسبوک پاڼې تر 100,000 کتونکي درلودل. اسوسییټډ پریس: تیرو 2 کالونو کې 629 پاکستانی ناجونې پر چینایانو خرڅې شوي دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکلي دي چې دغه ناجونې لومړی واده شوي خو چین ته په رسیدو د انساني قاچاق کوونکو لخوا غیر مشروع جنسي اړیکو ته اړ شوي وي. د پاکستانی ناجونو د قاچاق مسله تیر کال هغه وخت رسنیزه شوه چې یو شمېر ناجونو په نوم چینایي خاوندانو طلاق واخیست او بیرته پاکستان ته راغلي. الجزیره: بغداد کې د لاریون پر مهال د 3 پولیسو په ګډون 19 کسان وژل شوي دي. دولتي سرچینې وایي چې پیښه تیره ورځ هغه وخت رامنځته شوې چې د لاریون دننه یو شمېر کسانو ډزې وکړې او تر 80 کسان یې په چړو ټاپیان کړل. عراق کې د حکومت ضد لاریونونه له تیرو 2 میاشتو پیل شوي چې په جیونیوز دغه پاکستانی ویبپاڼې لیکل دي چې د عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په یوې ټلیفوني اړیکې کې د فلوریډا ایالت په یوې بحري اډې کې د تیرې ورځې پیښه غندلي او خواشیني یې پرې څرګنده کړې ده. ویل کېږي چې یاد برید د سعودي یو وګړي کړی چې یو کس پکې وژل شوی او 8 نور ټاپیان دي. عربستان رسمي دریځ نه په ګواته کوي او د دوی حکومت پرې خواشینه شوی دی. نیویارک ټایمز: هند کې پولیسو 4 جنسي تیري کوونکي په ډزو ووژل. نیویارک ټایمز له هنده په یو خبر کې لیکلي دي چې پولیسو په حیدرآباد ایالت کې هغه 4 جنسي تیري کوونکي وژلي دي چې پر یوې هندۍ جینۍ لومړی جنسي تیری کړی او وروسته یې ووژله. پولیسو د تیري کوونکو د نیونې هڅه کوله خو دوی د پولیسو د وسلو د نیونې کوښښ وکړ چې په پایله کې ووژل شول. ټایمز اف انډیا: د سلواکي هیواد په پریسو ایالت کې د یو اپارتمان دننه د غاز ډبې په چاودنه کې د یوې کورنۍ 15 غړي وژل شوي دي. د چاودنې په پایله کې په لسګونه کسان ټپیان شوي او همدا ډول اپارتمان اور اخیستی. فرانس پریس خبري اژانس: دغه فرانسوي رسنۍ د سپینې ماڼۍ هغه راپور راخیسته دی چې ولسمشر ټرمپ د ولسي جرګې لخوا د ده ورغوښتل بې بنسټه بللي دي. د سپینې ماڼۍ ویان فرانس پریس ته ویلي دي چې د جو بایډن د زوی قاضي په اړه باید نور وخت ضایع نشي او د ولسمشر ټرمپ څخه پوښتنې او سپیناوی بیا اساسه غوښتنه ده. واشنگټن پوسټ: د ټرمپ او کیم جونګ اون تازه شخړه. د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ته د راکټ مین کلمه کارول ده. د ټرمپ دغه لقب د شمالي کوریا غوسه راپورته کړې او ولسمشر ټرمپ ته یې ساینیل یا د فزیکي او دماغي سیستم خوړلی بوډا ویلي دي. د متحدو ایالاتو او شمالي کوریا ترمنځ د اټومي وسلو پر سر سره شخړه روانه ده چې مشران یې پر ټویټر یو او بل ته توندې کلمې کاروي. د افغانستان نړۍ او سیمې د مهمو خبرونو، پیښو او جریانونو په اړه د تازه، پر وخت او دقیقو خبرونو لپاره د روحي ویبپاڼې د یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نوي او تازه ویډیوګانې پر وخت درته ورسیږي.